بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستانو، عبدالمتین سروري یم. غواړم یو فاکتور چې ښه په مخ تللی او پیشرفته ده د اکسل لاندې م جوړ کړی ده او تاسو ته یې معرفي کړم. خدای دې وکړي چې تاسې هم ګټه ترې واخلئ او د خوښې وړ هم وګرځي. نو دا فاکتور ما جوړ کړی ده چې انشاءالله ډېر هغه څه چې په کوم فروشګاه یا دوکان کې ښکارېږي نو هغه شیان ما پکې اضافه کړي دي. او بل ښه والی دا ده چې ډېری شی د دې اتوماتیک دي، اتومات ډول باندې کار کوي او ثبتېږي. فاکتور ثبتېږي، د بیل شمارې لري، تاریخ اتومات وایي او نور داسې ښې خوبایي لري چې اوس یو یو درته وړاندې کوم. نو دا فاکتور ده د موږ کله چې مشتري موږ ته راسي نو لیکو عبدالغفار افغان او کته راځو د مشتري پته کوم ځای ده، غزني افغانستان او همداسې هر ځای چې وي. داسې راځو تلیفون شماره یې پکې ویو او کله چې د ورځې تاریخ فقط یو وارې ورباندې کلیک وکړي نو اتومات د هغې ورځې تاریخ تاسې ته وایي. لازم نه ده چې تاسې لاس باندې تاریخ ورکړئ او فقط چې کله فاکتور لیکئ یو وارې کلیک او اتومات تاریخ راخلي دغو ځای کې. او دا کوم ډالر چې معلومي دا تاسې کولی شئ ډالر، افغانۍ او ریال یا هره پیسه چې کوم باندې تاسې فروش کوئ همغه انتخاب کړئ. نو زه راځم یو وارې کوز لیکم، مثلا بسکویت ضرویته ښه 2 کارتونه 50 کارتونه او کود یا سریال یې هم څو ده، مثلا هر څو چې وي. نرخ څو ده 450 ښه. نو دلته که تاسې فکر وي فقط نرخ او تعداد چې ما کله ووایو ټوټل یې 25,500 روپۍ شوې. کوز بیخ کې کله ټوټل چې وینئ 25,500 راغلی او رسېدلې روپۍ ته اوس 0 دي موږ او ټوټل پاته هم 25,500 دی چې دلته حروفو باندې هم لیکي خو دا برخه فعلا فارسي باندې ده او پښتو جوړول یا کوډینګ چې کوم دا ډېر کار غواړي نو تر اوسه پورې هغو باندې ما کار نه دی کړی. نو دغه اتومات راځي 22,500 ډالر راځي. نو یو قلم بل هم اضافه کوم، رانی 40 کارتونه، کود یې هم دا ده، قیمت یې هم 1200 وایو، اتومات 80,500 شوې. نو همداسې وي، مثلا چاکلیت 10 کارتن، کود یې هم دا ده، قیمت یې هم 850. دا جمله هم دومره شوې. مکاروني 20 کارتونه، کود یې هم دا ده، قیمت یې هم 950. جمله هم دا شوې. بل هم داسې یو څه لیکو، مثلا چې موږ تاسې خرڅوو بوره لیکو 10 کارتونه، کود یې دا ده او قیمت هم دا ده، جمله هم دومره پیسې شوې.
ښه نو دغو 5 قلمو پیسې د موږ جمله 1,19,500 شوې چې حروفو باندې موږ ته ولیکل $119,500. نو دلته ورته وایو دغه مشتري چې کله دا بیل ولیکي 19,500 مثال دی موږ ته نغدې راکوي رسوي څو پاته کېږي ښه پورته سوې 19,500 او 19,500 یې راکړه حروفو باندې اتومات ولیکله $19,500 پاته سوې $100,000. نو دا بیل که کله تاسې په افغانیو خرڅوئ نو له دې قسمته فقط افغانۍ انتخاب کوئ افغانۍ هم چې کله انتخاب کړئ نو کوز حروفو باندې اتومات تغییر کوي 119,500 افغاني 19,500 افغاني رسیدلی دي 100,000 افغاني دا مشتری قرضدار سو او همداسې موږ نور هم لرو ډالر لرو کې کلدارې لرو ریال لرو او یورو لرو همداسې هر کومه پیسه باندې چې موږ تاسې خرید و فروش کوو همغه ور اضافه کوی هم سو وضعیت جنس نوی ده مثلا کمپیوټر خرڅوي نوی ده او که استعمالي ده یا موبایل خرڅوي نوی ده خرڅ که او که استعمالي ده د پیسو راکړه یا ورکړه په کوم ډول ده نغدې پیسې دي چکې بانکي ده او که د صرافي قبض ده موږ ورته وایو نغدې پیسې دي توضیحات نور هم دلته توضیحات لیکلی سو نو دلته امضاوې کېږي او دلته هم تاسې پام وکړئ چې قوانین مې لوستلي او جنس سالم ما ته ورسېد نوم مې عبدالغفار افغان نو کله چې په دغو ځای کې موږ تاسې هر نوم ورکړو اتومات کوز ځای کې م راځي مثلا دلته لیکم عبدالسلام راکیټي نو کته برخې ته به راسو دلته هم عبدالسلام راکیټي ښه نو دا فاکتور د موږ بیل نمبر تر اوسه پورې 10 شمارې ثبت شوی ده نو غواړو دا بیل هم ثبت کړو په دې عبدالسلام راکیټي باندې او دا کوم مال یې واخیسته نو دا شماره چې کله موږ ذخیره یا فاکتور خوندي کړو د بیل شماره باید اتومات واوړي 11 نو زه اوس راځم فاکتور خوندي کړه نو د بیل شماره هم اتومات واوښته 11 او نو کله چې غواړو نوی فاکتور ولیکو دا خو ثبت زموږ سره نوی فاکتور لیکو نوی فاکتور باندې اوکې کوو او ټول فاکتور موږ ته خالصه د نوم ځای ته راغی او دلته باید نوی فاکتور ولیکو او پرینټ پاڼه نو دا 10 بیل نمبر و مخکې چې موږ ثبت کړه داسې کله موږ پرینټوو خپل مشتري ته نو له دغو ځای هم کېږي خو په دغو رقم باندې دلته به رنګه راسي که غواړئ له دغو ځای پرینټ کړئ په دغو رقم راځي نو دوستانو راځو دې برخې ته چې نوی فاکتور کله لیکو 11 فاکتور خو موږ ثبت کړو نو نوی فاکتور لیکو خالصه او غواړو هغه 10 فاکتور موږ مشتري ته پرینټ کړو نو راځو پرینټ پاڼه ویو او دا صفحه موږ ته راځي اوس د فاکتور ګاڼه شپږ ده موږ غواړو 10 نمبر نو 10 نمبر به اتومات دلته موږ ته راسي تاریخ او هغه کوم شی چې موږ وارد کړي وو دا به مکمل راسي او په دغو پرینټ علامت په کلیک وکړو مکمل دا فاکتور په همدې رقم باندې موږ ته چاپېږي ښه بیرته ځو اصلي فاکتور ته نو پرینټ پاڼه سوه د فاکتورو لیست او د فاکتورو لیست نو دا فاکتور 10 نمبر چې موږ کله ذخیره که دا چیرې ولاړه او چیرې به بیا پیدا کوو نو د فاکتورو لیست کله چې ووایو نو وروستی فاکتور 10 نمبر د عبدالسلام راکیټي ده او دا هم ادرس ده تاریخ ده او تلیفون شماره بسکوټ راني مکروني بوره چاکلیټ او داسې خواته ټول شته نو 10 نمبر موږ سره ثبت شه هر وخت چې موږ غواړو دغه فاکتور بیا پرینټ کړو
نو لسم نمبر ده او غواړو لسم نمبر څنګه پیدا کړو یا عبدالسلام راکېټي څنګه پیدا کوو. نو په پورته خانه کې به ولیکو عبدالسلام، نو یو دو درې حرف یې ولیکم، هغه نمبر به راپورته کړي. لسم نمبر فاکتور ده، دا به موږ واخلو. لسم نمبر فاکتور موږ کله واخلو او راسو، نو د فاکتور پرنټ ده چې کله راغلو همدلته دا لسم نمبر ویو او موږ ته به راسي. که موږ یو بله شماره ور انتخاب کړو بیا لسمه شماره، نو دا فاکتور موږ ته راغی او کولی سو په اسانۍ باندې پرنټ کړو. او مکمل خوندي کول هم دا بټن چې کله ووایي نو مکمل په اکسل فرمټ کې خوندي کیږي. پورته تګ بټن هم دا ده، که چیرې تاسې په دې ځای کې ولاړ نو په اسانۍ باندې پورته، نو دلته به راسي دا خو پرنټ سو. او وروسته له هغو راځو پرنټ، دا د پرنټ صفحه سوه، دا ټول فاکتورونه سو، دا کوم فاکتورونه چې موږ ثبت کړي دي تر لسمې شمېرې پورې رسېدلی ده. او امستني تنظیمات یې ده چې د لیست وروستۍ خالي خانه 14 کې ولاړه ده، د فاکتور ګڼه په 11 کې ولاړه ده، همداسې نور. او داسې دا د لټون برخه ده، ټول لیست ښکاره کړه. کله چې تاسو جستجو وکړئ مثلا عبدالسلام دا راغله، نو بیا ورته وایئ چې موږ ته ټول لیست بېرته ښکاره کړه، نو دا ټول لیست بټن چې وایي بېرته به ښکاره شي. مکمل خوندي کول او دا ټول فاکتورونه حذف کړه. دا کوم فاکتورونه چې دلته موږ لرو که دا سور بټن ووایو نو دا ټول له بینه ځي او بېرته د راګرځېده وړ نه دي. نو دغه کوم ضرورت چې نه وي باید دا بټن وکېنسي. نو خدای پاک دې وکړي د خوښې وړ هم ګرځېدلی وي او تلونکي کې همداسې نور په زړه پورې برنامې فاکتورونه د اکسل لاندې تاسو ته جوړ او وړاندې کوم.